څنګه کولی شو چې پر خلکو باندې مثبت نفوذ ولرو؟ نفوذ معنا دا ده چې پر خلکو باندې کنټرول تاسو ولرئ، خلک ستاسو درناوی وکړي او خلک ستاسو شخصیت ومني. زه تاسو ته 10 اصول وړاندې کوم که چیرې تاسو دغه اصول زده کړئ نو تاسو به پر خلکو باندې نفوذ ولرئ او خلک به ستاسو هره خبره مني او خلک به ستاسو تر کنټرول لاندې وي. لومړی اصول، لومړی واوره بیا خبره وکړه. تاسو باید لومړی د خلکو خبرې په احترام او په دقیق ډول واورئ او بیا خبرې وکړئ. که چیرې تاسو د خلکو خبرې اورئ، هغوی ته ارزښت ورکوئ، نو هغوی به تاسو ته ارزښت درکړي او ستاسو شخصیت به ومني او تاسو ته به په زړه کې پوره درناوی او احترام به ولري. دوهم، باور جوړ کړه. تاسو باید هیڅکله کې هم دروغ مه وایئ، خلکو سره چل فریب دوکه مه کوئ، همداشان بې ځایه وعدې مه کوئ چې بیا پوره کولی نه شئ. تاسو باید په ټولنه کې خپل باور جوړ کړئ. دریم، درناوی وکړه. تاسو باید د خلکو پوره درناوی وکړئ، ځکه چې که چیرې تاسو د خلکو درناوی کوئ نو هغوی بیا ستاسو ته درناوی او احترام ولري. څلورم، ښه خبره وکړه. تاسو باید ښه وینا کوونکي اوسئ. تاسو باید لنډې، واضحه او همداشان مفهومداره او ارزښتناکې خبرې وکړئ تر څو خلک تاسو خوښ کړي او ستاسو شخصیت په صحیح ډول ومني. پنځم، د خلکو اړتیاوې وپېژنه. تاسو باید د خلکو اړتیاوې وپېژنئ، نه داسې چې تاسو یوازې پر خپل ځان باره کې خبرې کوئ، نو داسې صحیح نه ده. تاسو باید د خلکو اړتیاوې وګورئ، د خلکو اړتیاو مطابق خبرې وکړئ. شپږم، د عمل نمونه وګرځه. تاسو باید خالي په خبرو کې ښې ویناوې ونه کړئ، بلکې په عملي ډول خپله د عمل یو نمونه وګرځه. یعنې خپل اعمال او کړنې په صحیح ډول کوه. خلکو ته اخلاق خالي په خوله مه وایه، تاسو باید په عمل کې خلکو ته وښایاست چې تاسو باید ښه اخلاق وکړئ، د خلکو احترام وکړئ. باید خپله د عمل نمونه وګرځئ، ځکه چې خلک تاسو خبرو ته دومره نظر نه کوي څومره چې ستا کړنو او اعمالو ته ګوري. اووم، پر ځان باور ولره خو تکبر مه کوه. تاسو باید پر ځان باندې ډېر باور ولرئ خو تکبر مه کوئ. که چیرې تاسو تکبر وکړئ نو خلک بیا ستاسو شخصیت نه خوښوي او خلک تاسو څخه بیا نفرت او کرکه کوي. اتم، د خلکو ستونزې حل کړه. تاسو باید چې په ټولنه کې داسې یو شخصیت اوسئ چې د خلکو ستونزې وګورئ او د هغوی ستونزې حل کړئ. که غواړئ پر خلکو نفوذ ولرئ، خلک تر خپل کنټرول لاندې راولئ، نو تاسو باید داسې یو شخصیت اوسئ ټولنه کې چې خلکو ستونزې ور حل کړئ، خلکو سره کومک او مرسته وکړئ، نو خلک به ستاسو شخصیت ومني او تاسو ته به درناوی هم لري. نهم، غوسه کنټرول کړه. کله چې تاسو غوسه یاستئ یا هم احساساتي یاستئ نو تاسو باید چې خپل احساسات او غوسه کنټرول کړئ، ځکه چې د غوسې په وخت کې تاسو که بد رد چاته ووایئ نو هغه بیا ستاسو څخه نفرت کوي او ستاسو شخصیت نه مني او تاسو څخه ناهیلی کېږي. نو تاسو باید خپل احساسات کنټرول کړئ، خپله غوسه کنټرول کړئ، ځکه چې دا د یو قوي شخصیت نښه ده. لسم، د نورو عزت وساته. تاسو باید د نورو خلکو عزت درناوی وکړئ. که چیرې تاسو چاته ارزښت ورکوئ، چا احترام کوئ، نو هغوی بیا تاسو احترام او عزت او درناوی کوي. نو په همدې ډول به تاسو یو ښه شخصیت ولرئ، تاسو شخصیت به هر څوک مني او تاسو ته به هر څوک احترام او درناوی ولري که چیرې تاسو د خلکو احترام او درناوی وکړئ. نو دغه 10 اصول چې تاسو کولی شئ چې پر خلکو، خپل دوستانو، ملګرو باندې نفوذ ولرئ او تر خپل کنټرول لاندې راوستل، دا معنا چې خلک ستا خبرې په دقیق ډول واوري، ستا شخصیت ومني او تا ته په زړه کې پوره درناوی او احترام ولري.